سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله العتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجه ورواه أحمد عن رجل وقال الترمذي: هذا حديث غريب. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، الله تعالی مو د روژې ټول ثوابونه او د روژې نیونه او د هغې عبادات او د هغې متعلق چې څومره تاسو نیکۍ کوئ، الله جل جلاله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو ټولې هغه ګناهونه معاف کړي کوم یو چې هغه دغه میاشت د رحمت او مغفرت عتق من النار بللې ده. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د دې اجرونه او عوضونه راکړي. او کوم مؤمنان چې په تکلیف او زحمت کې دي او کوم مؤمنان چې د ډیر زیات تکلیف سره مخامخ دي ولکه دا کنده دا مرضونه دي، هغو ته الله جل جلاله هغه احساناتو کې کوم یو چې د هغوی سره برابر وي او د هغو حالات پېښه کېږي. قرآن عظیم شان فرمایي: ایام معدودات، دا روژه څو ورځې دي. فمن کان منکم مریضا، څوک چې ستاسو نه مریض وي او علی سفر یا په سفر کې وي فعدة من ایام اخر وعلى الذین یطیقونه، او هغه کسان چې توانیږي فدیه دې ورکړي طعام مسکین. فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. الله جل جلاله د دې ایام معدودات دا د اول وختونو حکمونه دي چې الله جل جلاله نازل کړي تر هغې وخته پورې چې کله 10 ورځې روژه نه وه نازل شوې، نو الله فرمایي چې دا څو ورځې دي د شمېر. بیا الله جل جلاله کله چې فرمایي چې د ډېر رحم او ترحم نه چې که څوک مریض وي او یا سفر کې وي، نو هغه دې وروسته کې خپل هغه ورځ یو بیا دې وروسته دې ونیسي. دا د الله تعالی یو بل شفقت او یو بله مهرباني ده. د اهل دینو کې یعنې یهودو کې هغه چا به چې روژه نیولې شو هغې به روژه ونیوله او مریض او بل چاته د دې اختیار نه و چې روژه پرېږدي، بلکې ځینې وختونو کې به داسې و چې چا به روژه پرېښودله په هر معذرت به و، که په سفر کې به و که په هر ځای کې به و، بلکې حکم به یې دا و چې باید قتل کړلی شي، روژه چا نه پرېښودله. موږ سره الله جل جلاله د مریض په هکله کې د الله جل جلاله د هغه څوک چې مسافر وي، هغه ښځه یا هغه زنانه چې حیضه وي او یا هغه ښځه چې هغه مرضعه وي، یعنې خپل اولاد ته تی ورکوي او پی ورکوي او تکلیفیږي ورسره، او یا هغه ښځه چې هغه په نفاس کې وي، هغې ته روژه دې ټولو طبقو ته معاف ته. که څوک وي نو بیا وروسته چې الله تعالی صحت ورته ورکړ، نو هغې ته دې الله جل جلاله بیا هماغسې 2 ورځې دې ونیسي، کوم یوه ورځ چې خوښه وي. که په یوه ورځ باندې نیسي بیا 2 ورځې صبر کوي، که 2 ورځې نیسي او بیا 4 ورځې یوه میاشت صبر کوي او یا په میاشتو صبر کوي، فلهذا روژه دې ونیسي، خو په مختلفو ورځو کې دې ونیسي. همدارنګې الله جل جلاله په اول سر کې د روژې لکه د نورو احکامو په شان کې فرمایي: علی الذین یطیقونه، هغه کسان چې توانیږي چې فدیه ورکړي، یعنې د یو مسکین دپاره خوراک ورکړي، څه کم
2 کیلو باید فدیه ورکړي. نو هغې خلکو دپاره په اول وخت کې دا اختیاري وه چې څوک روژه نیسي ولو په روغ جوړ وي او که څوک دا روژه ماتوي او د هغې په دې باندې فدیه ورکوي. خو فرمایي فمن تطوع خیرا فهو خیر له، هغه چا چې اطاعت وکړه او د الله تعالی هغه اولني احکام قبول کړه دا د دو دپاره خیر دی. وان تصوموا خیر لکم، او چې روژه ونیسي دا د دو دپاره بهتره ده د دې نه چې روژه وخوري. ان کنتم تعلمون، یعنی فدیه ورکړي او روژه وخوري، دا کې بهتره ده. اوس راځو دې ته چې دغه آیات چې کوم یو مونږ مخکې ولوسته دې کې داسې حالاتو د دې آیات سره وروسته بیا داسې دا بل آیات راغی. معاذ رضی الله عنه فرمایي روژه 3 ځلې برابره شوې ده. اول ځل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاشورې روژه نیوله، بیا وروسته د روژې حکم داسې وشو چې که څوک یې نیسي ودې نیسي او که نه فدیه دې ورکړي. او دریم ځل بیا دا آیات نازل شو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. هدى للناس او هدایت دی په دې قرآن کې د خلقو دپاره، وبینات او ښکاره نښې او نشانې دي، من الهدى د هدایت نه او لارموندنې نه، والفرقان او فرق کوونکی دی په منځ د حق او د باطل کې. فمن شهد منکم الشهر، هغه څوک چې حاضر شو دې روژه کې، فلیصمه پس روژه دې ونیسي. ومن کان مریضا او علی سفر، او هغه څوک چې مریض او په سفر کې و، فعدة من ایام اخر، وروسته ورځې دې بیا روژه ونیسي، مختلفو وختونو کې دې ونیسي یا دې مسلسل ونیسي، د هغې خپله خوښه ده. یرید الله بکم اليسر، الله په تاسو باندې اساني کول غواړي، او تاسو باندې ولا یرید بکم العسر، تاسو باندې سختي کول نه غواړي. ولتکملوا العدة، پوره کوي هغه روژې چې تاسو خوړلې دي او یا د رمضان د میاشتې 10 ورځې. ولتکبروا الله، او په دې روژه کې د الله تعالی نوم او د هغې بډایي او د هغې لویي یاد کړئ. لکه کله چې عربو ته فذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم، کله چې تاسو د حج مراسم خلاص کړه نو بیا د الله تعالی دغسې ذکرونه وکړئ لکه څنګه چې تاسو د خپلو پلرونو په جاهلیت په وخت کې کول، د هغې نه هم زیات. بیا فرمایي ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون، او شاید تاسو شکر گزار شئ. دا آیات چې کله نازل شو هغه بل آیات علما وایي چې هغه منسوخ شو، بلکې تلاوت باقی پاتې دی ثواب دپاره، او خپله آیات چې دی فدیتون، هغه فدیه منسوخه شوه، هر سړی به روژه نیسي. ځکه دلته یې ویلي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، شهر د رمضان چې دی دې کې قرآن نازل شوی دی، او بیا دا د الله جل جلاله د هغه چا لپاره هدایت دی چې څوک د حق موندونکي دي. هغه څوک چې شاهد شو یا حاضر شو په روژه کې. د حاضر معنا څه معنا؟ د حاضر معنا دا ده چې کافر او مسلمان شو، نابالغ او بالغ شو، مجنون جوړ شو، مسافر کور ته راغی، او د ټول د احکامو د اسلام عاقل بالغ هر څه باندې پوهېدونکی، جمیع تصرفات د شریعت باندې پوه، فلهذا دا د روژه ونیسي. اوس چې روژه من شهد منکم الشهر فلیصمه، روژه دې ونیسي، نو هغه بل آیات منسوخ شو. هو ابن عباس رضی الله عنه نه همدغه پوښتنه وشوه چې دې کې څه دي دې آیات کې. هغه وویل چې دغه آیات چې دی کوم یو فدیتون، دا د فدیې آیات چې دی، او یطیقونه چې څوک توانېدلی شي، دا هغه کسانو ته پاتې دي احکام کم یو چې زاړه خلک دي او بوډاګان خلک دي، شیخ پانی خلک دي، هغو نشي کولی چې روژه ونیسي. فلهذا هغو ته دا آیات پاتې شوی دی چې هغوی نشي کولی چې روژه ونیسي، نو فدیه دې ورکړي ورته. نو د دې لپاره چې هغه بېرته نه ځوانېږي. یو صحابي په یو ځای کې یو ډوډۍ خوړله، مشهور صحابي دی، نو ورته یو بل څوک راغی ورته جناب تاسو ډوډۍ خورئ؟ وایي الله جل جلاله دلته حکم کړی دی چې بوډاګان چې کله روژه نشي نیولی نو هغه دې وخوري، ډوډۍ دې وخوري، فدیه دې ورکړي، ځکه چې دا احکام د دې آیات کې لا اوسه پورې پاتې دي. اوس راځو دې ته دا شهر رمضان، دا تاکید دی په دې باندې. یو خو دا شوه چې میاشت او دویم رمضان، د دې دواړو یوه معنا ده. دا د دې لپاره چې د دې درنښت او عظمت ثابت کړي چې دا هغه میاشت ده چې دې ته رمضان ویلی کېږي، او دا هغه میاشت ده چې دې کې روژه نیول کېږي، او دا هغه میاشت ده چې ټول مسلمانانو اتحاد او اتفاق پکې کېږي، او دا هغه میاشت ده چې د هر چا دپاره بېل بېل خپل احکام لري او حکمونه لري،
او همدغه میاشت د درنښت میاشت چې په دې کې قرآن نازل شوی زموږ ستاسو کتاب چې نن ثاني په دنیا کې نشته په عصري علومو کې او په شرعي علومو کې د دې کله ثاني نشته دی الله جل جلاله داسې یو کتاب راکړی او دا د هدایت دی په خپله باندې وایي چې دا د هدایت کتاب دی او دغه د هدایت کتاب د هدایت نه نور اخوا څه نشته هدایت معنا دا ده چې تا ته یوه سمه لاره یو سم سړک جوړ کړی دی په هغې باندې تګ کې اخوا دیخوا حاشو باندې نه ځي او نه د بل چا باندې تعرض کې په دغه هدایت باندې رواني او د دې هدایت کې الله جل جلاله د دنیا نه ستا د مور د زیږېدنې نه شروع شوی دا سړک او تر څو پورې چې قبر ته رسېږي دا سیده او سم صراط المستقیم دی روان دی او دې نه هېڅ شاوخوا ته نشي کولی فلهذا دا هدایت د قرآن عظیم الشان او دا یو مکمل کتاب یو مکمل قانون یو مکمله ضابطه او د دنیا په ټولو هر څه باندې د انسان او د مسلمان پوهول دا قرآن عظیم الشان دی نو په دا د قرآن عظیم الشان په دې درنه میاشت کې نازل شو په رسول صلی الله علیه وسلم کې په غار حرا کې نازل شو او په غار حرا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته چیلو دا څلېرویشتم د روژې و وائل بن اسقع روایت کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د ابراهیم علیه السلام صحیفې هغې باندې لس صحیفې نازل شوي په آدم علیه السلام لس صحیفې نازل شوي په شیس علیه السلام ادریس علیه السلام په دې ټولو باندې صحیفې نازل شوي په موسی کلیم الله باندې تورات نازل شوی په انجیل په عیسی روح الله باندې نازل شوی زبور په داود علیه السلام او فرقان یا قرآن په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کتابونه څلور دي او صحیفې تقریبا یا لس صحیفې دي چې نازل شوي په پیغمبرانو په خپل وخت کې نو فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د رمضان په لومړۍ نیټه کې تورات په شپږمه انجیل په دیارلسمه قرآن عظیم الشان او په څلېرویشتمه شپه قرآن نازل شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره او لکه څنګه چې موسی علیه السلام کوه سینا غر ته لاړ او هلته پرې وحی نازل شو او تورات ورکول شو همدغسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې ناستو او الله جل جلاله پیدا راوړ صرف فرق دا دی چې نور کتابونه منزل دي په یو ځل باندې ورکول شوي او نازل شوي صحیفې یو ځل باندې ورکول شوي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام روایت کوي چې دا د اسمان نه یعنی لوح محفوظ نه بیت العزت په لومړي اسمان کې دی دې ته په یو ځل راغلی دی او د دې پوښتنو جواب یې داسې ورکړی دی چې بیا وروسته کله چې پوښتنه به وشوه یا د مقتضا د حال سره یا د خلکو د ضرورت سره د مسلمانانو او د کافرو د ضرورت سره وخت او زمان سره بیا لږ لږ آیات صورت څو آیاتونه او د هرې موضوع لپاره خپله احکام را نازل شوي ابن عباس رضی الله عنه نه چا پوښتنه وکړه چې د دې د نزول دا یو ځل ولې را نازل شوی دی نو هغه داسې فرمایي دا نصب العین دی دا قرار د زړه دی ځکه کله چې واقع وشي او یو حکم لکه پولیس ته چې لاړ شي لکه څارنوال ته چې لاړ شي لکه قاضي ته چې لاړ شي یو واقع دې شوی وي او د هماغې واقع حکم درته وکړي نو په هماغه وخت کې ته پوهېږي چې دا حکم په ما باندې وشو همدغسې دغه قاضي چې په اسمان کې دی الله جل جلاله د همدغې قضا د مخې په خپل وخت او زمان سره یې حکم نازل کړ او د هر چا دپاره یې خپل جواب ورکړ او هر مشکل به چې و په دنیا کې هغه ټول مشکلات به حل شو نو اوس دا قرآن عظیم الشان د زړه د قرار دپاره لږ لږ نازل شوی او په دوو برخو باندې ویشل شوی په مکي ژوند کې نازل شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 14 کاله یې تېر کړه او 10 کاله یې په مدینه منوره کې تېر کړه په مدیني ژوند کې په مدني ژوند کې نازل شوی دی قرآن عظیم الشان یو 14 سورتونه دي او دا قرآن عظیم الشان په مختلفو وختونو کې چې نازل شوی دی ټول همدغه جلد ته جوړ شو چې دا اوس زموږ او ستاسو په مخ کې ایښی وي او همدا لولو دا په 30 کالو کې الله جل جلاله نازل کړ مسلسل تر څو پورې چې پوره شو دا او د نوح علیه السلام قوم چې و هغوی به 3 ورځې روژه نیوله نورو قومونو به هم روژه نیوله دغه روژه په خپله باندې یو عالم په خپله ډېر یو ښایسته شی لیکي کله چې د رجب میاشت راشي دا د رجب میاشت د هوا او د باد میاشت او دا د نسیم میاشت ښایسته میاشت او کله چې ورپسې د شعبان میاشت راشي دا د شعبان میاشت د وریځې میاشت او کله چې د روژې میاشت راشي دا د باران د رحمت میاشت دغسې دا میاشتې تقسیم کړي بیا فرمایي یو بل عالم فرمایي کله چې د شعبان میاشت راشي
نو دا د شعبان میاشت داسې ده لکه وریځ چې راشي او پکې فصل وکري او بیا وروسته دغه وریځ اوبه کول یې بیا په شعبان میاشت کې وکړي د دې فصل او بیا وروسته روژه راشي نو حصاد او د هغې لو شي هغه لو کول غواړي او هغه ټول اعمال خپل لو کړي او حاصل یې دا وي چې الله جنت درکړي درته سره د دې چې روژه هر څوک هر څه وایي خو روژه باید د دې لپاره ونیول شي یوسف علیه السلام ته ټولې خزانې ورکړې ټول ګودامونه د هغه په لاس کې وو خو هغې به ډوډۍ ډېره لږه لږه خوړه چا ورته ویل ولې لږه لږه ډوډۍ خورې ویل داسې نه چې زه د خلکو نه یو ځل موړ شم او بیا داسې شي چې زما خلک د یاده ووځي زه باید فقیرانه ډوډۍ وخورم او لږه ډوډۍ وخورم تر څو د لږو خلکو په غم باندې شریک شم یو سړی وایي زه ورغلم یو عالم ته ما ته پوښتنه کوله چې زه ورنه د فقې یو سوال وکړم وایي کله چې کور ته ورننوتم د عالم د یخنۍ نه لړزېده او ما ولیدل چې ډېر زیات جامې او کالي لري نو ما ورته ویل جناب تاسو ولې دا جامې او کالي نه دي اغوستي ویې ویل دغه ټول د ښار خلکو ته زه جامې ورکولی نه شم او دغه مې د وسې کېږي چې خپلې جامې مې دې دپاره اوښکلي دي چې ما یخني ووهي چې د هغو د حال نه خبر شم یو بل یو پادشاه یو عالم یو پوه سړی چې هغه ډېر پیسې او هر څه یې لرل همیش دپاره به په دسترخوان باندې یوه ډېره وړه غذا ایښې وه او ډېره لږه ډوډۍ به یې خوړه چا ورته ویل جناب تاسو ټول هر څه سهولتونه دنیا کې لرئ ولې د دې سهولتونو مطابق دا کار نه کوئ هغه ورته د دې لپاره چې زه د فقیرانو او خوارانو نه خبر شم نو ماته دا لازم دي چې زه لږه لږه ډوډۍ وخورم څوک که په روژه کې د فقیر د حال نه خبرېږي څوک د وږي او تږي د حال نه خبرېږي څوک د دې لپاره خبرېږي چې روژه څه رقم شی دی او څنګه نه دی باید هر څوک په دې باندې پوه شي چې دغسې یو لږه په هر چا کې شته دی خو همدردۍ دپاره خلک تشویق کوي فمن شهد منکم الشهر د دې معنا دا ده چې کله عاقل بالغ او هر څه شو او ځینې علما دا هم وایي په کوم ځایونو کې چې شپه او ورځ برابره وي یا نوي شپږ میاشتې وي نو په هغې کې روژه شته یا نشته دی د دې شک کوي نو دا وایي په هغې کې هم شامل دی مګر علما داسې لیکي چې هغه خلک چې فطرتا په یو ځای کې اوسېږي لکه فنلنډ کې اوسېږي ګرینلنډ کې اوسېږي او یا په ناروې په هغه قطبونو کې اوسېږي قطبونو خواته اوسېږي نو په هغې کې روژه کول ځکه دی چې دغه کوم یو طبیعت چې د دوی سره دی دوی په ټول طبیعت باندې خپل پوهېږي شپه هلته شته ورځ هلته شته ولې شته دی ځکه چې افقونه د اسمان په خپله تغییر کوي نواحي په خپله تغییر کوي او هغه خلک چې هغې کې اوسېږي هغه قطبینو کې اوسېږي دا قطبینو مطابق دوی د ورځې کار هم کوي خوب هم کوي ډوډۍ هم خوري هر څه تقسیم اوقات خپل لري فلهذا دوی ته هماغه تقسیم اوقات پکار دی کم یو ورځ چې دو ورځ کړې ده کم یو چې شپه کړې ده په هماغه کې به روژه ونیسي فلهذا او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې فقدره کله چې جدان راشي نو وایي مونږ مونځ څنګه وکړو چې دې دومره اوږد میاشت او کال پاتې کېږي نو ورته تخمین وکړئ اندازه وکړئ او خپلې ورځې لپاره 5 وختونو مونځونه جوړ کړئ همداسې روژه هم ده نشي کولی څوک چې د یهودو او نصاراو غوندې نوي نوي حکمونه وکړي روژه لنډه کوي روژه اوږده کوي روژه ګرمۍ کې راوړئ روژه دې کې راوړئ موږ باندې خدای مهربانه دی دا دی دا هېڅوک نشي کولی بلکې دا د بني اسرائیلو او د یهودانو او د نصاراو حکمونه چې روژه به یې لنډوله اوږدوله او د یو موسم نه بیا بل موسم ته تبدیلوله دا د الله جل جلاله شعایر دي او دا به ځای په ځای نسخ وي هېڅوک دې نشي تغییرولی او حق بیا وروسته پیغمبر هم نشته فلهذا په هر ځای کې چې څوک روژه نیسي د همدغې تقسیم اوقات مطابق به یې ونیسي او یا به د ګاونډیو یا کوم یو مجاور مملکتونه چې دي د هغې د مخې به یې ورسره ونیسي روژه نیول خامخا دي او بل علاوه د هغې نه که چېرته وایي چې مونځ نشته 6 میاشتې ورځ ده چېرته وایي چې روژه نشته هلته وګورئ په دې خپله په مانځه کې او په روژه کې او عباداتو کې د الله بندګي ده تکلیف خو دې هر تکلیف به وي خو د الله او د الله بندګي دا ده چې د قرآن عظیم شان هدایت کړی د الله په بندګۍ کې او د دې هدایت مطابق باید انسان وي په هر صورت باندې که چېرته څوک حاضر شو هغه دې روژه ونیسي او څوک چې مریض و بیا تکرار کوي او یا مسافر او یا ښځه حایضه وه او یا نفاسه وه او یا مرضعه وه بچي ته پی ورکولې هغه دې وروسته وختونو کې روژه ونیسي الله تعالی وایي په تاسو باندې اراده لري د یسر اسانتیا او نه در باندې اراده لري د دې چې تاسو
دغې باندې سختي وکړئ یا تکلیف پې تېر کړئ. ولتکمل العدة پوره کړئ 10 ورځې د روژې که 29 وي هم تاسو ته الله تعالی پوره هر څه درکړي. او روژه کوئ، روژه پوره کړئ او الله جل جلاله ډېر زیات یادوئ په تکبیر سره او په الله اکبر سره او په دې سره چې اواز وکړي و الله ته همیش دپاره اواز کوئ. الله تعالی دې دپاره دی چې تاسو ورته اواز وکړئ، هغه په کبریایي ذات باندې وستایئ، هغه په کلیه صفاتو موصوف دی. دې وخت کې تراویح نیسئ کوئ، دې وخت کې د خدای تعالی عذرونه کوئ. څومره انسان روژه نیسي هماغومره الله جل جلاله تصفیه کوي. زمونږ روح دی، زمونږ جسد دی. جسد ماشین ضرورت لري دې ته چې باید ودرېږي او یو څه دمه وکړي. او بل ستا 2 ټیمه وخت چې د سهار او د غرمې دی، الله جل جلاله تا ته د دې فرصت درکړی دی چې 2 ټیمه یې تا ته وخت زیات کړ. او یا د دې نه چې ته کله ډوډۍ نه خورې نو ستا وجود او ماشین ټول پاکېږي. بله دا ده چې کله انسان د خپل نفس تقاضا مني نو که نفس موړ وي ټول اعضا به دې وږي وي. جرم ته به وږي وي، ظلم ته به وږي وي، زنا ته به وږي وي، غلا ته به وږي وي او نورو فحشاو ته به وږي وي. او که چېرته د نفس وږی وي ټول اعضا به دې ماړه وي او د دې ته به یې زړه نه کېږي چې بل ځای ته لاړ شي او فحشا وکړي، غلط کارونه وکړي، د خلکو پسې وګرځېږي، ځکه ټول اعضا دې ماړه دي د جرمونو نه. د یوې میاشتې دپاره روژه نیول همدغه حقیقت لري چې الله جل جلاله دا حکم کړی دی. آیا دې ټولو ولسونو امتونو ته چې د پخوا نه راغلي او د روژې حکم ورته شوی، خلکو په خپله خوښه باندې روژه نیولې، هغې ته قرآن نه دی راغلی، هغې ته کتاب نه دی راغلی، خو په خپله خوښه روژه نیسي. ولې اندروني چې تا کې چې شی دی هغه پاکوي او بل روح دې پاکېږي. روح ګنده کېږي په ګناه سره، په هر جرم سره. کله چې انسان مجرم وي، ګناهګار وي، روح یې همیشه دپاره خراب وي. یو ښه څېره نه لري مجرم سړی، یو ښه څېره نه لري هغه څوک چې هغه د الله تعالی د حدودو نه خپې اپل او اړی او ورځي. اخر کې او کله کله داسې وي چې انسان خپل هر څه کوي، خو دې باندې موږ او تاسو کله پوه نه شو چې د روژې حقیقت څه دی. روژه څه حقیقت لري؟ د روژې حقیقت دا دی چې موږ او تاسو چې وګورئ دننه په زړه کې زمونږ په روح کې زمونږ څومره ډېر غرضونه دي او د دې غرضونو مطابق موږ څومره بد کارونه کوو. او دا نفس چې تاسو وایي او دا هر څه غذا غواړي او دا حرام حلال غواړي او دا روح چې تاسو وایي، یو اخلاق د روح یو مایه ده او یو ماده ده، مګر دغه روح کله چې تاسو سره کې غرض وي دغه اخلاق هم تر یو بل چا دپاره په غرض دپاره استعمالوي. دغه ټول شیونه چې راټول کړي او د انسان دا خواهشات راټول کړي په 2 شیونو کې خلاصه کېږي. یو غرض د انسان دی او یو ضرورت د انسان دی. غرض د انسان دا دی چې ټول شیونه پایمال کوي او د خپلو خپو لاندې غورځوي، خو ځان رسوي هغه غرض ته چې کوم یو د غرض وي، که حلال وي که حرام وي د دې سوچ نه کوي. هغه کوم یو شیونه، هغه کومه یو هیولا او هغه کوم طوفانونه او کومې سلیګانې او کوم یو ارزوګانې او امیدونه چې زموږ ستاسو په دې سینه او په دې زړه او په دې مغز کې دي او د هغې طوفانونو موږ دومره مجبور کړي یو چې هغه به خامخا ځان به ورته رسې د همدغې ضرورت دپاره، د همدغې غرض دپاره، همیش دپاره به دا غواړي. ای خلکو وګورئ د وږو خلکو ژوند تېر نه شو. ابراهیم ادهم هغه لږه باندې پادشاهي پرېښوده او لږه یې تېروله. آیا د هغې ژوند تر پوره نه شو؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر وږي تږي، صحابه وږي تږي، هېڅ څپلۍ هم نه لرلې. آیا د هغو ژوند پوره نه شو؟ مګر دا چې هغو کې شجاعت، هغو کې هغه صبر، هغو کې هغه استقامت، د الله تعالی هدایت پکې موجود و. اوس وګوره موږ څه نه کوو. همدا غرض دپاره او د همدې دپاره ضرورت ستا دا دی چې رمقې حیات دې وشي او ډوډۍ وخوري، لږه وي که ډېره وي، خو د غرض دپاره ته داسې کړې چې د بل کور هم لوټ کړې، رشوت هم اخلي، غصب هم کې، د الله احکام هم د خپو لاندې کې، قتلونه هم کې، جواري او قمار هم کې، بل کارونه او مجرمانه کارونه هم کې، غلا هم کې، د دې لپاره چې ستا غرض اشباه شي. آیا دا زما زوی، دا زما لور او زما تیز رفتار موټرو نه بغیر زما ژوند نه کېږي؟ آیا زما زوی او لور د دې نورو خلکو سره په قطار کې مدرسې او مکتب ته لاړ شي دا ژوند نه کېږي؟ آیا که زه د دې خلکو سره په دسترخوان باندې یو شان کېنم د دې ژوند نه کېږي؟
او کنه د دې غرضونو لپاره اوس ضرورت چې شی او ضرورت صد رمق او غرض چې شی د بل چا مال خوړل راټولول وړل همدغه روژه ده چې دغه ټولې غریزې سړي دپاره کنټرول کوي او برابرۍ او ورته وایي چې کنټرول که دا غریزه او برابره که د دې څه معنا ده بیا درته وایي تتقون یتقون واتقوا الله د خدای نه وویرېږه ای غرضي انسانه دغسې شه لکه څنګه چې د روژې په میاشت کې وي لکه څنګه چې د روژې په میاشت کې دغسې کفایت کولی شو الله توانېدل او توانېدلې همدغسې په دې نورو ورځو کې اوسېږه په دې نورو 11 میاشتو کې اوسېږه د دې تتقون نه همدغه د دې ټولې روژې لب لباب او د دې ټولې روژې دغه آخر ټول تتقون یتقون واتقوا الله صرف د الله نه تقوا او زړه کې تقوا راوړل او د دې برابرول تر څو پورې چې یو پوره مسلمان او ښه ښایسته ځوان درنه جوړ شي او ښه مؤمن درنه جوړ شي د دې تتقون او د ضرورتونو دپاره څومره دي چې عمارتونه دي څومره دي چې بلډینګونه دي او څومره دي چې زوی په عیش و نوش کې دي او څومره دي چې لور په عیش و نوش کې ده او څومره تیز رفتار موټر دي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي هر څوک چې په حرامو تغذیه شي د هغې غوښه لایقه د دوزخ او د اور ده ستا زوی او لور به په اور کې سوځي د دې لپاره چې د خپل غرض او ضرورت کنټرول وکړي نو بیا داسې وکړه چې دغه ټکی تتقون یتقون جامه که او الله چې درته ویلي تعقلون تتفکرون تتدبرون تشعرون دا جامه که چې ځان سره لږ خیال وکړه بې د حرامو نه او بې د دې ژوند او د دې هغه او دغو ګډو وډو نه او د دې دنیا بیا هم لاسته راځي او خپل ژوند دې تېرېږي خو افسوس دا دی چې په هغه لاره باندې تېر کړې چې قرآن درته هدایت کړې په هغه لاره باندې تېر کړې چې خدای دې غواړي او په هغه لاره باندې تېر کړې چې د مسلمانانو په صف کې یو مسلمان او مؤمن او پاک اندرونم پاک او د مغزنم پاک او روحنم پاک ودرېږي د دې نه بهتره خبره بله نشته دی انسان همیش دپاره تلاش کوي چې هغه ګمراهي طرف ته لاړ شي انسان همیش دپاره تلاش کوي چې هغه د هلاکت دپاره لاړ شي اما الله جل جلاله د هلاکت دپاره انسان نه پرېږدي ورته هدایتونه کوي خو دا چې زه څومره معتبر یم ما کې څومره هوا او هوس دی ما کې څومره ډېر ضرورتونه ځان له مې پیدا کړي څومره بهانې کوم او د هغه خپلو حدود الله نه الوزم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د هر پادشاه دپاره خپله حما او ورشو وي حریم وي ورسره هی او که چېرته د حریم نه اخواته واوښتي نو وګورئ لکه ګډان او بزې او چیلۍ چې یو ځای کې څریږي نو د دې خپل حریم نه د دې فصل خوا کې خامخا به فصل ته به ورنږدې کېږي او د دې خپل حریم نه به اوړي د دې حدودو نه باید وانه وړو او د الله جل جلاله داسې بندګان شو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم ټولې موجود او کوم یو تابعینو او کوم یو تبع تابعینو د دې دین دپاره یې څه ونه کړه سر یې ورکړه خپلې سترګې یې ورکړې خپل قلمونه یې ورکړه خپل هر څه ارزوګانې یې قربان کړي سره د دې چې ډېر جایدادونه او هر څه یې لرل خو د دې لپاره ورته الله جل جلاله ویلي چې هر څه لرئ خو د الله جل جلاله د قوانینو نه او د غریبانو او فقیرانو نه ځان خبر کړئ او تتقون وویرېږئ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله